طالبان وايي نړیوال دې د افغانستان خلکو لاسنیوی او خپلو بشري مرستو د دوام ورکړي. په سلامونه مو هرکلی کوم. طالبان وايي نړیوال دې د افغانستان د خلکو لاسنیوي ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې نړیوال د اړمنو افغانانو سره بشري مرستې د سیاسي مسایلو نه قرباني کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ویان د انس لارکي ویلي دي چې راټولېدونکې مرستې به په هیڅ ډول طالبان د حکومت په واک کې ورنه کړل شي او د مرستندویو مؤسسو له لارې به په مستقیم ډول تر عامو اړمنو افغانانو ورسیږي. ټاکل شوی نن په سویس کې ملګري ملتونه برېټانیا، جرمني او قطر په همکارۍ د افغانستان لپاره ناستې ترسره شي. د طالبانو حکومت په دې اړه نننۍ ناستې ته خوشبینه دی. ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان سره د بشري مرستو هرکلی کوي.